له دوه ډوله خلکو سره هیڅ وخت ملګرتیا مه کوئ. دا مو په ضرر تمامیږي او هیڅکله به تاسې د دغه ملګرو پر واسطه او دغه دوه ډوله خلکو سره به هیڅ ډول خپل هدف ته ونه رسیږي، خپلې موخې ته به ونه رسیږي. لومړی هغه ملګری چې لالچ کوي، له لالچ کوونکي کس سره هیڅ ډول ملګرتیا مه کوئ. خبرې هغه ته ارزښت نه لري، هغه ته ستا جیب ارزښت لري. هغه ته ارزښت نه لري، هغه ته ستا پیسه ارزښت لري. هیڅکله له دې سړي سره ملګرتیا مه کوئ. دته ته ارزښت نه لري، صرف او صرف ستا پیسې هغه ته ارزښت لري او ستا جیب ورته ارزښت لري. خدا په یاد ولرئ چې له لالچ کوونکي کس سره کله تاسې ملګرتیا وکړئ، هغه به په سختۍ کې تا پرېږدي. هغه د سختۍ یار نه دی، هغه د سختۍ دوست کېدلی نه شي. نو کوشش وکړئ چې له لالچ کوونکي ملګري نه فاصله واخلئ او له هغوی سره ملګرتیا مه کوئ. دوهمه ډوله، له غرورمند خلکو سره هیڅ وخت ملګرتیا مه کوئ. په سخته کې مو پرېږدي. هغه د ستونزې نه دی، هغه د دې نه دی چې له تا سره تکلیف وکاږي، هغه د دې نه دی چې هغه له تا سره په مشکلاتو کې ځان مواجه کړي. هغه تل غواړي چې ځان مخکې راولي او تل راحته اوسي. نو هغه هیڅکله له تا سره ستونزه نه ګالي، هغه هیڅکله له تا سره تکالیف نه ګالي. نو په لحاظه له دوو کسانو سره هیڅ وخت ملګرتیا مه کوئ، ځکه چې دا مو په ضرر تمامیږي او هغه ته هیڅ نوع ارزښت نه لري. هغه به تا کوشش کوي چې وروسته پاتې کړي، نه به تا د پیشرفت په طرف ته بوځي. هغه ته ارزښت نه لري، هغه ته صرف او صرف ستا جیب ارزښت لري. دوه کسان هیڅ وخت خپل ملګري او خپل دوستان مه جوړوئ. لومړی غرور کوونکی کس او دوهم هغه کس چې لالچ کوي، پیسې یې ډېرې خوښیږي. دا دواړه تا په خالی میدان پرېږدي، ستونزو کې دې پرېږدي، تکالیفو کې دې پرېږدي. هیڅکله راحت نه درکوي، هیڅکله د تنګڅه په وخت کې د ستونزې په وخت کې لاس نه درکوي چې تا له هغې راوباسي.